ټاکل شوی د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن د جمعې په ورځ په نوې دهلي کې د خپلو هندي سیالانو سره وګوري. بلینکن هند ته د سفر مخکې په سویلي کوریا کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سره په شمالي کوریا، چین او روسیې بحث وکړ. د خبر نور جزئیات خپل همکار سمیع الله جلالزی نه اخلم چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څخه د پروګرام سره مل دی. جلالزی صاحب ستړي مشي، هند ته د بلینکن او آستن د سفر اجنډا څه ده او د سویلي کوریا له چارواکو سره د بلینکن د خبرو عمده جزئیات څه دي صاحب؟ خسته جانې سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. چارواکي وایي چې آستن او بلینکن به د جمعې په ورځ له هندي چارواکو سره په هندي سمندرګي کې د شته ننګونو او د چین د نفوذ په اړه خبرې اترې وکړي. د دوه ډیالوګ یا خبرې اترې د 2013 کال راهیسې د واشنگټن او نوې دهلي ترمنځ پیل شوي چې عمده هدف یې د سیاستونو همغږي کول او په دې سیمه کې د امنیتي او دفاعي همکاریو پراختیا ښودل شوې ده. بلینکن نوې دهلي ته له سفر مخکې نن پنجشنبه په سویلي کوریا کې د هغه هیواد له مختلفو چارواکو سره وکتل. هغه په دې سفر کې تر ډیره په روسیا، چین او شمالي کوریا وغږیدل. بلینکن د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د احتمالي نظامی همکاریو په اړه اندېښنه وکړه. هغه وویل چې واشنگټن د شمالي کوریا د توغندیو د بالستیک توغندیو په ازمویلو، فضا ته د سپوږمکیو په لیږلو او وروستي مورد چې راپورونه خبره شوي شمالي کوریا او روسیې نظامی همکاري پیل کړي خپل ژوره اندېښنه وکړه. بلینکن وویل چین پر شمالي کوریا د خپل نفوذ څخه په استفاده کولای شي چې شمالي کوریا له خپل دغه خطرناک او بې مسؤلیته سیاست او اقداماتو څخه راوګرځوي. بلینکن همدارنګه وویل چین د امنیت شورا د یو دایمي غړي په توګه مسؤلیت لري چې د دې شورا پریکړې لیکونه عملي کړي، نه ده چې دغه پریکړې لیکونه نقض کړي. بلینکن شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې په سفر روان شوی، د منځني ختیځ ته سفر وکړ او په منځني ختیځ کې د بیلابیلو چارواکو سره د اسرائیل او حماس په جګړه هم بحث وکړ. د بلینکن د سفر عمده هدف دا و چې په غزه کې ملکی کسانو ته بشري مرستې ورسیږي او د ملکی کسانو تلفات راکم شي. د اسرائیل او حماس د جګړې د پیل راهیسې هم په غزه او هم د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې فلسطینیان له مشکلاتو سره مخ دي. یوه سیمه چې د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې خلک ګڼ شمېر مشکلات لري د هواره سیمه ده چې اوس تر ډیره د اسرائیلي ځواکونو لخوا کلابنده ده او د دې سیمې اوسیدونکي د ګڼو مشکلاتو یادونه کوي. په واسطه تیریږي هواره د ارواحو د ښار په شان ښکاري. پر اصلي سړک کې خلک نه ښکاري، ټولې هټۍ تړلې دي. خځلې انبار شوي، یوازې اسرائیلي عسکر شاوخوا لیدل کیږي. د جګړې له پیل څخه فلسطینیان د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې په دغه عرب ښارګوټي کې له کار کولو، په پښو له ګرځېدلو او موټر چلولو څخه منع شوي دي. نحن طالبنا موږ حتی صحي مراکز ته نشو تللی، موږ هیڅ هټۍ ته لاسرسي نه لرو، روغتون ته نشو تللی، امبولانسونو ته لاسرسي نه لرو. موږ پر دې سړک د ژوند له ټولو اړخونو په بشپړ ډول بې برخې شوي یو. هواره د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د تاوتریخوالي یو بل محل دی. د دې ښار عمده سړک چې جنوب د شمال سره نښلوي تړل شوی او د رام الله او نابلس په شان له مهمو ښارونو سره ارتباط قطع شوی دی. دا ښار همدارنګه د يهودانو په ګڼو استوګنځایونو کلابند دی. د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل مخکې هم په دې سیمه کې د يهود میشتو او فلسطینیانو ترمنځ جګړه معموله وه او دواړو طرفونو ته به تلفات هم اوښتل. سرتیري او يهودان د هواره سړکونو ته راځي او هغوی د ډبرو ورول پیلوي، پر موږ بمونه راغورځوي، موږ ته نږدې راځي، موږ خپل کاروبار نشو کولای، موږ یې نشو پرانیستی. د تاوتریخوالو په زیاتېدو سره اوس اسرائیلي ځواکونه فلسطینیانو ته اجازه نه ورکوي چې د موټر په مرسته د هواره ښار له یو طرف څخه بل طرف ته ولاړ شي. تقریبا ټول هغه سړکونه هم بند شوي چې د ښار داخلي برخې سره نښلوي. د ښار په منځ کې یوازې یو نقطه ده چې خلک کولای شي په پښو تګ راتګ وکړي. للشرق لتحت والقسم الغربي لفوق. هواره اوس په برخو ویشل شوی. پورته برخه یو څه امکانات لري. یو شمېر سوپر مارکیټونه شته. ښاروالۍ په هغه بل اړخ کې ده.
بنان خلک کولای شي ژوندۍ پاتې شي. زمونږ طرف واقعا مشکلات لري. مونږ هټۍ او کلینیکونه نه لرو. د اسرایل حکومت د دې لپاره چې د هواره له اصلي سړک استفاده ونشي یو بل سړک جوړ کړي، خو اسرایلی موټرونه اوس هم د ښار له منځه تګ راتګ کوي. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.